الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله مولانا العظيم. ډیر محترم او عزتمند مسلمانان ورونو، الحمدلله والمنه چې رب کریم ګوتاسه په یو داسې دین کې مشترک پیدا کړی یو چې هغه دین د الله تعالی د طرف نه غوړه شوی دین ده. هر څوک خپل قریب ته ښه تحفه غواړي، ښه ژوندون غواړي، ښه سهولت غواړي، خو کله کله پلار زوی ته یو ښه لیار غواړي، هغه وروسته مشکل تر جوړ شي. قریب ته ښه لیار غواړي، هغه وروسته مشکل تر جوړ شي. استاد شاګرد ته ښه لیار غواړي، هغه وروسته مشکل تر جوړ شي. پیر مرید ته ښه لیار غواړي، هغه مشکل جوړ شي. ځکه د بنده علم قاصر ده، دی د ځان دپاره خیر بولي، خو په هغه کې بیا وروسته شر پیدا شي. یو څوک زوی ته د یو ډېر غټ خاندان واده وکړي، دی د زوی دپاره دغه خیر بولي چې د یو غټ خاندان ورور ورته وکړه، نو اما د زوی ژوند به د راحت او د سکون وي، د ده زړه به په خوشحاله وي. خو په هغه واده کې داسې مشکل جوړ شي چې په زوی یې غټه بیا ویي، په خپل خاوند یې هغه ښځه غټه ویي، ښځه د مالدارې کورنۍ د خاندان په لحاظ غټه وي او خاوند د هغې نه کمزوری وي، نو بیا تکبر او ترفع کوي، ژوند سره خراب شي. کله د ښایست په لحاظ باندې څوک خپل زوی ته ښه ښایسته ښځه غواړي، خو دغه ښایسته ښځه بیا په خپل ګډه باندې غټه ویي، ژوند یې سره خراب شي. کله د مالدارۍ په حساب باندې څوک خپل زوی ته مالداره ښځه غواړي، خو هغه وروسته د نقصان سره مخامخ او د جلت سره مخامخ شي، ځکه هغه مالداره ښځه خپل میړه ته بیا پیغورونه ورکوي، د ما په روپیو باندې ته چلیږي. ښځه خو ډېر ناقص شی ده. د انسان خیال قاصر ده، دا یې ښه بولي، هغه عاقبت خراب شي. اما رب کریم حکیم او علیم قادر ذات ده، هغه چې خپلو بندګانو ته کومه تحفه غوره کوي، هغه کې نه په دنیا کې خطر شته، نه په قبر برزخ زندگی کې خطر شته، نه د حشر په ورځ خطر شته، نه په حشر نه بعد زندگی کې چې د جنت زندگی را روانه ده، نه په هغه کې خطر شته. نو الله تعالی دغه امت ته، دغه مخلوق ته دین غوره کړی، تحفه یې د دین غوره کړې ده. دا دین د الله دین ده چې د الله په دین څومره څوک عرفتار کوي، په خپل منځو کې محبت سره پیدا کیږي. دا د دغه دین برکت ده. 120 کاله د اوس خزرج په مابین کې بدي وي، خو چې کله په اسلام باندې مشرف شو، بیا ورونه تر جوړ شو، یو په بل باندې ځان قربانوه، مال په قربانوه. حتی یو واقعه کې د جهاد څو نفره زخمیان دي، د هر یو اوبو ته زړه کېږي، لږ اوبو ورته راوړی کېږي چې دا یوه ته یې د ذوالقدر حال ده، ګورې د ډېر احتیاج حال ده، اوبه راوړې دا یې ورته هغه ته یې ورکړه، تر ځانه هغه بل د ذوالقدر په وخت کې غوره کوي. هغه ته چې ورړې هغه ورته هغه بل ته یې ورکړه، هغه ته چې ورړې ورته بېرته هغه اول ورته کوي چې بېرته راځي هغه شهید شوی. دا ټولو ملګرو باندې دا اوبه ګرځي، یو یې چې یو بل ته حواله کوي، بل ته ټول شهیدان کېږي، دغسې ته کې د دنیا نه ځي. دغه عشق، دغه محبت خدای پاک د دین په برکت په خلکو کې پیدا کوي. دغه دین
د ټول مخلوق په مابین کې د روح حیثیت لري په بدن کې. د انسان د اندامو په منځ کې اتفاق محبت دا د روح د وجه نه ده. چې روح په بدن کې وي، سترګې د پښو سره همکار دي، پښې د سترګو سره همکار دي، لاس د سر سره همکار ده، سر د لاس سره همکار ده، یو د بل سره همکار او مخلص او محب دي. حتی چې څوک په چا باندې د لرګي وار کوي، وایي په سر باندې لاس دستي دفاع کوي، لاس نه وایي سر، خو دا لاس قرباني ته ورمخته کېږي، د سر نه دفاع کوي، ځان ویلو ته ورکوي، په سر بچ کوي. هلته په ګوته باندې درد وي، دلته سترګو ته خوب آرام نه ورځي. دا ټول بدن کې د اندامو په منځ کې دا پیوستون، دا یو د بل سره محبت، دا د روح په برکت ده. کله چې روح د بدن نه جدا شي، بیا دا تعلق ختم شي. چې سړی مړ شي نو یو بل سړی چاړه پسې راواخلي، سترګې یې په راباسي، لاس نه ورپورته کېږي، که یې غړی په پرې کوي، لاس نه ورپورته کېږي. پښې منډې نه وهي، نه د خلاصون کوشش ته، نه د دفاع کوشش ته، یو هم نشته. چې لاس پرې کوي پښه کار نه لري، چې پښه پرې کوي لاس کار نه لري، یو د بل سره معاونت ختم شي. ځکه هغه کوم شی چې د دوی په منځ کې ربط و، جوړ و، هغه د مابین لاړ ختم شو. دغه دین مقدس د اسلام چې الله تعالی مخلوق ته رالیږلی، دا د مخلوق ټولو انسانانو په مابین کې د روح مثال لري. څومره چې دینداري زیاتیږي، د دغه انسانانو په منځ کې یو د بل سره محبت زیاتیږي. د دنیا په هغه سر کې که څوک واقعي مسلماني واوري چې په برما کې هندوان په مسلمانانو باندې ظلم کوي، بچیان یې ور علالوي، اور ته یې ور غورځوي، مرغانو ته د ژوندي انسان غوښې ور پرې کوي، ور اچوي، نو دی به دلته چې د بېوسۍ د وجې نه چې نور وسې نه رسېږي، سترګو نه به یې اوښکې شروع کېږي. دلته به د هغو د خلاصون په دعا لګیا کېږي، د هغه دوی د دښمن دپاره به د ښېراو نور به وس نه رسېږي، په ښېراو به لګیا کېږي. چې څومره دغه اسلام، دغه روح د خلکو په منځ کې قوي وي، دغومره د خلکو په منځ کې محبت زیات وي. موږ خو د صحابهو دور نه دلدلی، د تابعینو دور مو نه دلدلی، دغسې راځه سلسله په سلسله د خپل حضراتو دور مو نه دلدلی، چې څومره محبت به و د دوی په منځ کې. ارغندی خلیفه صاحب مبارک قدس الله سره ته ظلمت خلیفه صاحب راغی، چې صاحب د حضرت صاحب مبارک یوه ویډیو هم پیدا شوه چې ده چیرې بیان کړی، مخکې خو دا شیان نه و، دا کمرې و، دا ویډیوګانې نه وې، چیرې بیان کړی ده، چیرې د چا سره وظیفه کړې ده، هغه ویډیو چا کړې ده، اوس په هم بعضې ځایو کې چا لیدلې وي. نو صاحب که غواړې چې ویې ګورو، مخکې دا موبایل هم نه وي، دا کمپیوټر هم نه وي، نو هغه لکه هغه ټلویزیون ته چې وراچې ځان ته یو د شی و هغه ته، نو که غواړې هغه به راوړو. دی ورته په جواب کې وی، وایي که د ما ژوند غواړې په ما یې مه وینه، که زه حضرت صاحب په هغه حال کې ووینم، تصویر یې په هغه حال کې ووینم، کېدی شي د ما روح د ما د بدن نه ووځي، نو که ما ژوند غواړې په ما یې وایي مه وینه. دغه محبت د څه وجې نه ده؟ په اولیاو د خدای کې ایمان کامل ده، هغه روح ډېر قوي ده، ځکه یو د بل سره داسې تعلق لري چې د یو د بل په غم باندې د غم لیونی کېږي. موږ طالبان ورونه وینو، د مختلفو قومو، د مختلفو علاقو یوې مدرسې ته په ناشنا صورت کې سره ورشي، خو دننه په هغه مدرسه کې
د څه وخت تېرېدن نه بعد داسې یو د محبت تعلق پیدا شي چې ورور به د ورور سره داسې محبت ونه لري لکه یو طالب ورور چې د بل طالب ورور سره محبت لري. د اکثرو خلکو به تجربه کړي چې د جهاد په سفر لاړ شي د یوغو ملګرو په منځ کې چې کوم محبت پیدا کیږي هغه محبت د ورونو په منځ کې نه وي. چې د حج په سفر ګډ لاړ شي د یوغو حاجیانو په منځ کې چې کوم محبت پیدا کیږي هغه د ورونو په منځ کې نه وي. ځکه دا یوه ماده د دین په دې کې سره شریک شي. په طالبي سره شریک شو ځکه محبت زیات شو، په جهاد سره شریک شو ځکه محبت زیات شو، په حج سره شریک شو ځکه محبت زیات شو. دا که موږ په ټولو عباداتو کې سره شریک شو، سره شرکت دا معنی چې یو عبادت هم شانه اړوو، حسب توفیق په هر عبادت کې اخلاص کوو، کوشش کوو، نو بیا به مو د هرې شعبې د والا سره دغه چې محبت وي. داسې نه چې د دیوه سره محبت چې دیوه سره به محبت وي د بل سره به بیا نه وي. لیکن دغه محبت د موږ چې نن کمزوری ده، د کمزوري وجه دا ده چې دا روح د موږ کمزوری شوی، دینداري کمزوری ده. دینداري کمزوري ده، د کمزورۍ د وجې نه په موږ کې دا چې د یو پیر مریدان شي په خپل منځ کې محبت زیاتېږي، په ذکر د خدای سره شریک شي. دا اوس چې الحمدلله دا ناس خلک وینو د مختلفو علاقو، د مختلفو قومو، د مختلفو ژبو خلک دلته دغه غره ته په دا توره شپه ولې راغلي یو؟ دا د خدای د دین په یو کرشمه سره شریک یو. یو نوی بدلون راځي چې موږ د الله په ذکر کې سره شریکېږو، محبت دومره زیاتېږي چې قریب پاتې کېږي، خو دغه قریب نه پاتې کېږي. ځکه دا د الله تعالی غوره شوې تحفه ده، د الله غوره شوې تحفه ده. دین هغه دین ده چې د الله په نسبت باندې غوره ده. د دغه وجه نه د یهودو په متعلق کې، د نصاراو په متعلق کې قرآن عظیم شان فیصله کوي. اگر که د تاسو په مقابل کې دوی ګډ سره په اتفاق جنګېږي، خو قلوبهم شتى، زړونه به یو د بل نه لري، دین نشته، هغه تعلق معنوي نشته، یو په بل بدګمانه، یو په بل باندې بدګمانه، ځکه د دین تعلق نشته. دغه دین لکه دنیا کې چې د محبت ذریعه ده، دا په آخرت کې هم د محبت ذریعه ده. مخکې المرء مع من احبه عنوان چې ذکر شو، دا یې څه وجه ده؟ حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام مجلس مبارکه ته راځي او ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ما د تا سره دومره محبت ده چې زه کله په کور کې په مړۍ ناست یم، ته را په یاد شې، نو زه بیا مړۍ نشم خوړی، چې تر څو زه د تا د هغه منورې چهرې دیدار ونه کم، زړه کې مې سکون نه پیدا کېږي. خو نن ماته دا سوچ راغی چې دا دنیا خو د بقا ځای نه ده، ته به هم د دغه دنیا نه ځې او زه به هم د دغه دنیا نه ځم. خو دا هم سوچ راغی چې ته جنت هم یقیني ځې، په جنت کې خدای د انبیاو مقام درکوي، په ټولو کې بالا مقام د تا ده. ځکه جنت ته لاړ هم شم، ځکه موږ خو خطره کې یو، چې مخکې خلیفه صاحب درته ویلي چې کبار اخر خاتمې ته ده.
کله خدای نه خسته په اخر وخت کې سړی وپوهېږي که زه جنت ته داخل هم شم نو چې تا دیدار نه یې زه به هلته څنګه زندګي کوم چې زه په دنیا کې په دا نږدې کلي کې یو سره چې مړی په سر په تره په یا چې مړی نشم پړی بله ورځ مې مې واقعه ذکر کړه موږ یو خلیفه صاحب د احمد شاه خلیفه صاحب مبارک ما ته قصه کړه وایي باران وریږي د مني موسم ده ساړه ده د شپې 2 بجې د دروازه راوټکېده د کور هلته چې اوسېده 2 چته وایي لور ته مې وویلې د ده اوس الحمدلله خدای پاک یو 2 کنکي زمان ورکړه لور ته مې وویلې چې ته تر دا کړکۍ ور وګوره دا څوک دي په 2 بجې دروازه وټکېده هغې چې دروازې کړکۍ نه پاسه نه ور وکته چې د طالب غوندې رنګ یې ده کوم طالب ده وایي ورکوز شوم دروازه مې ورخلاصه شوه داسې دي د ساړه نه باران شروع ده ساړه ده په ساړه کې داسې رېږدي څه کوې وایي هلته په خپل ځای کې مې وظیفه کړه ته را په یاد شوې ما ذاتي هلته قرار نه کېدو راغلم د تا دروازې ته خو که اوس په خپل مرګ نه وای ډار شوی تر سهاره مې دروازه نه ټکوله په دغه دروازه کې ادب ته وګورئ تر سهاره مې په دغه دروازه کې انتظار کوه ځکه الله تعالی صحابه کرامو ته ادب ورښیي چې دا چا په خپله دروازه ورټکوله او نارې ور ویلې چې یا رسول الله راوځه الله تعالی نه وی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم دا چې دروازې د ټکوي دا اکثر عقل نه لري که دی عقل درلودی صبر یې کړی وای چې ته په خپله راوتلی وای هلته بیا خپل سوال و جواب د تا سره کړی و هغه یې د دپاره خیر و نو ما صبر کوه خو اوس په مرګ وډار شم نو صرف دا کوټې ته دروازه راته خلاصه که وظیفه را سره کېږي نه را سره کېږي خو چې بیټک ته ننوځم چې د مرګ نه بد شم نو هلته د صحابه و څومره عشق و دا اظهار د دغه خفګان کوي ان حضرت صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ته مه خفه کېږه چې د چا سره د تا محبت ته په دنیا کې په آخرت کې به د هغه ملاقات کوي رب کریم د تصدیق لپاره آیات نازل کړ ومن یطیع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین څوک چې د الله کامل فرمان بردار شو د رسول الله کامل فرمان بردار شو په قیامت کې به د انبیاء سره ملاقاتونه کیږي د صدیقینو سره به هم کیږي د شهداء سره به هم کیږي د اولیاء سره به هم کیږي صحابه په هیڅ شي دومره وای نه و خوشحاله لکه په دغه بشارت چې خوشحاله شو ځکه د هر یو عشق و محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تام و خو هر یو ته به دا سوچ و چې په قیامت کې به بیا دیدار وي که به نه وي د دغه دین مقدس د اسلام مینه په آخرت کې هم شته ځکه قرآن عظیم الشان وایي دا جنتیان به په خپل منځ کې جامونه یو د بل د لاسه سره تشتهیي دا ډېر ګران ملګري چې خوراک سره کوي کله چور سره وکړي یو د ول د لاسته شی تشتهیي بل د کمبود د وجې نه نه د محبت د وجې نه په جنت کې به هم داسې محبت سره کوي پیار محبت تعلق دا دینی محبت دا ختمېدن نه لري ځکه د الله داسې تحفه ده لا انفصام لها دا عروه وثقا ده چا چې لاس پورې وي نو دا بیا شکېږي نه د دنیا په هر تعلق د دین نه سوا چې د چا هم د چا سره محبت هغه شکېدن لري په آخرت کې هم بېزاره کېدن لري څوک په تنظیم سره ملګري بیا وروسته سره خفه قیامت کې یو په بل لعنتونه کشران د کافرانو په مشرانو مشران په کشرانو لعنتونه وی که نه وي
یو د بل نه بیزاره وي که نه یي په دنیا کې هم چې تنګي راشي یو د بل نه سره بیزاره شي چې چا د چا سره د دنیا په انصر باندې ملګرتیا وي داسې ملګري وي چې پلار به نه خبر دی به تجارتونه ګډ په محبت سره کوي حساب کتاب یې پلار او ورور ته نه معلوم خو چې سبا په منځ کې د 1 روپۍ جنجال راغی بیا یې مرکې په میاشتو میاشتو نه په کلو کلو نه سره خلاصېږي بیا محبت په عداوت سره بدل شي ځکه د دوی دا محبت د دنیا د تعلق په بنیاد باندې و هر یو د ځان دپاره ګټه غواړي د دین په خاطر نه و هغه ختمېږي چا چې د چا سره محبت د خواهشاتو په بنیاد وي مخایا د یو پردی جنکۍ سره تعلق وي کله چې هغه جنکۍ زړه شي سره له دې نه هغه جنکۍ د چا مخکې د عشق دعوه درلوده بیا یې نوم هم نه اخلي ځکه ایده خواهشات نه پوره کېږي ایده چې کوم د محبت منشه وه چې د هغې ښایست و زینت و هغه لاړ ختم شو که د هلک سره غلط تعلق وي که د جنکۍ سره غلط تعلق وي که د دنیادار سره د دنیا تعلق وي که د قدرت والا سره د قدرت د امید په لحاظ تعلق وي دا ټول ختمېږي د بل الله وی دا اخلا او دوستان به په قیامت کې یو د بل نه بیزاره وي خو الا المتقون چې متقیان وي په قیامت کې یو د بل نه بیزاره کېږي دا نور ټول دوستان یو د بل نه بیزاره کېږي خو د تقوا او د دینداري ملګري چې سره وي دا په قیامت کې یو د بل نه بیزاره کېږي حتی یو روایت کې راځي د یو انسان سره په قیامت کې حساب وشي نیکی او بدی دواړه برابر شي په طول کې الله تعالی ورته وایي یوه نیکي راوړه چې د دې نیکي طرف دې دروند شي نو تا به جنت ته داخل کړه نیکي او بدی اوس دواړه برابر دي یوه نیکي را پیدا کړه چې د نیکي طرف الله دې درنده شي دی به پلار ته ورشي چې که یوه نیکي دې راکړه د ما نور حساب خلاص ته هغه ورته زه په ځان حیران یم یوم یفر المرء هغه حال راځي ما خپل حال نه د معلوم زه څنګه تاته نیکي درکړم ورور ته ورځي ښځې ته ورځي بل ته ورځي بل ته ورځي ټول به انکار کوي په ډېر پریشاني کې به روان وي خو چې د چا سره په دنیا کې د خدای د رضا دپاره محبت کړی هغه محبوب هغه ملګری به په مخه ورشي هغه به پوښتنه ته وکړي ولې داسې پریشان یې وایي د ما سره الله حساب و کتاب وکړ نیکي و بدي مې سره برابر دي الله تعالی وی یوه نیکي را پیدا کړه چې د نیکۍ پله دې درنده شي نو تا به جنت ته داخل کړي هغه ورته وایي ما دا یوه نیکي زه نور ګناهګار یم دا د نیکو خلکو محبت ملګرتیا ته ګورې زه نور ګناهګار یم خو یوه نیکي ما کړې ده هغه ته در واخله ته خو به په لاړ شي جنت ته زه خو هسې یم غرق یم د هغه سخت تنګسیا په حال کې ګوره یوه نیکي لري خو هغه چې محبت د خدای د رضا دپاره یوه ورځ سره کړی هغه به یخته ولکړي الله بیا داسې غیرتي ذات ده چې دغه بنده په بل بنده باندې شفقت وکړو چې زه خو هسې روان یم جهنم ته دا یوه نیکي مې د ته یې در واخله الله دواړه جنت ته بوځي چې د داسې تنګسیا په حال کې تا په بل مسلمان باندې شفقت وکړو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی ته په انسانانو کې تر ټولو نه زیات هغه انسان محبوب ده دا هغه کې خلیفہ ستلیار ورته سبقات خورې ما